د ټولو نه اول دو درې خبرې او گزارشات د موجوده حال متعلق اغا موجوده مشکلات مالی او تجارتی او د معاش کوم مشکلات سره نن امت مخ دی بیا خاص کر د پاکستان خلک مونږ او تاسو دې مشکلات سره مخ یو او که عوامه طبقه ده او که حکمرانان دي نو دواړه مشکلات سره مخ دي خاص کر بیا غریبه طبقه زمونږ او تاسو عام رعیت عام عوام مسلمانان دا بیا ډېر مشکلات سره مخ دي نو داغي وجوهات روحانی اسباب هغه څه دي او بیا حکمرانان دا حکومت چلول نشي یو حکومت راشي بیا به بل را پاسي بیا بل راشي بیا به بل را پاسي او اسی او لوبه ته جوړه کړي دا د دې استحکام نشته دا وجه صدا زما معززو د حکومت د زوال او د ضایع کېدو د ختمېدو یو لوی سبب شو علماء کرامو د قرآن او د سنت په رڼا کې هغه ذکر کړی دی هغه سبب ناجایز ټیکسونه دي قسمه قسم په مختلفو نومونو سره مختلف ټیکسونه چې کوم حکومت کې په کومه زمانہ کې هم ټیکس رایج شو ټیکسونه راشي نو د هغه حکومت او د هغه قوم او ملت زوال الله رب العزت مقدر وګرځي د ټولو نه اول خو د ټیکسونو اسلام کې څه حیثیت دی په دې لفظان پیو د اسلام نه قبل په دور جاهلیت کې نو ظالم سرداران بو بادشاہان بو او ظالمان زورور خلق بو نو اغیبه د زور د لاس په زور او طاقت په زور باندې په ځینو خلکو باندې پیسې مقرر کړي وي لکه تاجران بو زمکو والا خلق بو یا عام مالدار خلق بو نو دغه ظالمانو به د خپل ظلم او د جبر او د خپل طاقت په زور باندې د هغه تاجرانو نه او د هغه مالدار خلکو نه سالانه یا ماهانه یا دغې په مال کې څه مخصوصي پیسې اخیستلې چې هغې ته مونږه په احادیثو کې ټکې د مکس استعمال شوی دی مکس او مونږ ورته مونږ ته نه تعبیر کو په نن سبا جدید اصطلاح کې په ټیکس سره نو دا ټیکسونه په تاجرانو باندې او دغه شان په مالدارو خلکو باندې په دور جاهلیت کې به هغه ظالمانو جابرانو مقرروله نو ټیکسونه دوه قسمه یو ټیکس ظالمانه ټیکسو او یو ټیکس هغه عادلانه ټیکسو نو اسلام چې کله راغی نو پرزور الفاظو سره سید الکائنات صلی الله علیه وسلم دغه ټیکسونو رد او فرمایا داغي بیخکنی وکړه او هغه د امت نه ختم کړل داغي نوم نشان ورک او یو عظیم جرم اسلام او نبی صلی الله علیه وسلم ټیکس کاغذ ظالمانه او کا عادلانه د اسلام په تاریخ کې په مسلمان باندې ظالمانه ټیکس خو آسم نشتا عادلانه ټیکس د اسلام په تاریخ کې مقرر شوی نه دی مقرر شوی خبره باندې پیږي تاسو نو پرزور الفاظ سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټیکس یو عظیم جرم وګرځوله حتی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لا يدخل الجنه صاحب مقسم کم انسان چې ټیکس اخلي نو دغه انسان به جنت ته نزي بل ځای نبی صلی الله علیه وسلم دغه ټیکس دا د زنا نه بدتر جرم ګرځولی دی زنا ډېر لوی جرم دی حضرت معاذ اسلمي رضی الله تعالی عنہ داغه نه زنا وشوله
بیا اگر هغه اعتراف دربار نبوت کې وکړو، اقرار وکړو او بیا په هغه باندې شرعي حد هغه حد جاری شو، سنگسار شو، وفات شو، د چا د خولې نه سپک الفاظ دغه متعلق ووتل، نبی علیہ السلام وفرمایل لقد تابت توبتن، د داسې توبه ویستلې ده که چرته کې دا توبه دا صاحب مکس او ټکس والا انسان هم وباسي، دغه توبه هم الله پاک قبوله کړي. نو علما لیکي د حدیث لاندې معلومه شو حدیث نه دا شوه چې ټکس مقررول، ټکس اخیستل دا د زنا نه بدتره جرم دی. زنا نه څه دی جی؟ بدتره جرم دی. لہذا د ظالمانه ټکسونو خو اسلام کې تصور یې نشته دی. ټکس سره علماء لیکلي، امام نووي رحمه الله او اکابرین علماء صوفیو او محدثین او فقهاو نقل کړي چې ټکس بدترینه ګناه ده، بدترینه. حتی دون علما په احادیث کې دا الفاظ هم راغلي دي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله تاسو ټکس والا انسان ووینئ چې کوم انسان ظالمانه ټکسونه د امت نه علی، نبی علیہ السلام فرمایي فضربوا عنقه، د سټ کټ کړئ، د سر قلم کړئ. بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي فقتلوه، دا سړی مړ کړئ. کوم انسان چې ظالمانه ټکسونه اخلي د مرګ حکم تشدیداً په حدیث پاک کې راغلی دی. حتی زمونږ فقهای کرامو کې خاتم محقق الحنفیہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ خپل مایاناز کتاب کې فرمایي چې کوم انسان په ظلم او په زیاتی باندې د مسلمان نه ټکس اخلیا او د دنه قسمه قسم ظالمانه فیسونه اخلیا، دا مسلمان د خپل مال د حفاظت د خاطره دا ظالم ټکس اخیستون کې قتل کولی شي. لہذا محترمو په ظلم والا ظالمانه ټکس کو اسلام کې اس حیثیت نشتا، خو عادلانه ټکس اسلام کې شتا که نشتا. د اسلام په تاریخ کې په مسلمانانو باندې په خیر القرون کې عادلانه ټکس مقرر شوی نه دی، او چې کله چا اراده کړې ده نو علماء حق د هغې خلاف راپاڅېدلي دي او په هغې باندې د عدم جواز فتوا ورکړې ده، هغې پې جیلونه خوړلي دي، سزاګانې تېرې کړي، حتی ملک بدري او د ملک نه جلاوت نه برداشت کړې ده. هغه د امام نووي رحمه الله د هغې په وخت کې په شام باندې تاتاریانو حمله کړې وه، په شام باندې تاتاریانو حمله وکړله او د شام بادشاه بیبرس، هغه بیبرس بادشاه د هغه وخت تمام فقها مفتیان او شیوخ یې راجمع کړه او مشوره یې ورسره وکړله، وایي مخې ته اوس موږ ته جنگ را روان دی، جهاد را روان دی او خزانو کې څه شته نه، خزانه تشه ده، مال کم دی، موږ ته د مال ضرورت دی، لہذا تاسو فتوا راکړئ چې موږ د شام په مسلمانانو باندې ټکس مقرر کو، د دې نه څه خاص مقررې پیسې واخلو چې په هغې موږ د تاتاریانو سره جنګ وکړو. نو ټولو فقهاو د هغه وخت علماو فتوا ورکړله، وایي بلکل اوس دا یو ضرورت دی چې تاتاریانو سره جنگ دی، یو اهم ترینه مرحله ده، لہذا د اسلحو دپاره او د جنگ دپاره د شام په مسلمانانو دی ټکس مقرر شي. نو ټولو فقهاو فتوا ورکړله، امام نووي رحمه الله دا فتوا ورنکړله، هغې راوغوښته بادشاه ورته وایي دې ټولو فقهاو محدثینو فتوا ورکړې، لہذا ته هم فتوا ورکړه. امام نووي رحمه الله ورته وفرمایل وایي زه خو فتوا نه در کومه، دستخط نه کومه. وایي ولې؟ وایي ځکه ستا بادشاه ته ویل ستا 1000 غلامان دي او بلا شی وینځې دي، هر غلام سره د سرو زرو تیلې ډکې دي، وینځو سره بلا شی سره زرو سپین زر دي، دا ټول به د دین راغونډ کړي، دا بیت المال او خزانه کې واچي او جنگ تیارې به وکړي او تر هغې پورې به زه تعالی د ټکس د جواز فتوا در نه کومه څو پورې ستا غلامانو، ستا وینځو، ستا لاندې نوکرانو د عام مسلمانانو غونته ساده لباس اچولی نه وي. وی فتوا نه راکې وینا. نو بادشاه ترې نه خفه شو، ورته وایي زما د ملک نه وځه. نو جلاوطن یې که امام نووي رحم الله د دمشق نه وشړه او نوا ته لاړه. بیا څه وخت بعد دا بادشاه په دې باندې پښیمانه شو،
امام نووي رحمه الله د وخت یو مایاناز محدث ډېر عظیم عالم نو چا ورته چا ملامته کړی علماو چې دا دی ښه کار ونه کړ نو ده ورپسې بیا سوال جواب وکړ چې راځه بس خیر دی که فتوا راکې د جواز او که نه راکې خپل ملک ته دمشق ته واپس راشه نن مونږه د امام نووي رحمه الله په کتابونو باندې امام نووي په نووي باندې پیژنو دمشقي باندې نه پیژنو انکه د دمشق دی امام نووي رحمه الله ورته بیا سوال جواب وکړ څو پورې چې د شام په ځمکه باندې ستا غونته ظالم بادشاه موجود او ژوندی وي تر هغې پورې به زه شام ته نه درځم نو جلاوطني برداشت کا خو د ټیکس د جواز فتوا یې ورنه کړله دغه شان دی زمونږ او ستاسو د فقه حنفي یو عظیم امام تیر شوی دی امام سرخسی رحمه الله امام سرخسی رحمه الله زمونږ د امام اعظم د مسلک یو عظیم مایاناز ډېر لوی فقیه عالم دی د امام محمد رحمه الله کوم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد خاص دی او د هغه شپږ کتابونه چې تقریبا هغې ته مونږه ظاهر روایه وایو نن زمونږ د مسلک او د مذهب یو عظیم سرمایه ده نو د هغه شپږو کتابونو خلاصه یو عالم نقل کړې ده امام حاکم شهید رحمه الله د هغې نوم یې ښودی دی الکافي دا د الکافي شرح امام سرخسی رحمه الله کړې ده 12 جلد کې څومره شي 12 جلد کې او عجیبه دا ده چې دا 12 جلد امام سرخسی رحمه الله دا د خپل حافظین شاګردانو ته د لاندې تیخانې او د کوی نه ویلې ده نو علما لیکي چې امام سرخسی رحمه الله بادشاه وخت د کوی کې ولې واچول دی ولې بندي کو ډېر وخت لاندې کوی کې تیخانه کې بندي نو چا یو دوه وجې ذکر کړي دي یو وجه مناظر اسلام مناظر حسن گیلانی رحمه الله عالم کبیر ذکر کړی ده هغه فرمایي چې د هغې وجه دا وه چې په دغه وخت کې هم ضرورت راپېښ شو بادشاه ته او بادشاه په مسلمانانو باندې ټیکس لګوله نو امام سرخسی رحمه الله ورته راپاڅېده او هغې مخالفت وکړه د بادشاه چې دا کوم ټیکس ته لګې دا ناجایز او حرام دی مسلمان باندې ټیکس لګول جایز نه دی جایز نه دی بادشاه ورته فتوا راکا وای نه فتوا نه در کوم ناجایز او حرام دی نه امام نووي رحمه الله بادشاه ونیوه او لاندې کوی کې بندر کوی کې واچول زوړ کوی کې بندي که نو شاګردان به راتلله او دا کوی د باره به کېناستل او لاندې نه به امام نووي رحمه الله اوازونه کوله او شاګرد به بره ناستو شاګردان هغه به لیکل کوله 12 جلد صرف دغه او نور کتابونه تاریخ لیکلی دي امام نووي رحمه الله د جیل د لاندې کندې نه 10,000 صفحات د خپل حافظینه خپل شاګردانو ته هغه املا کړي دي ښه څومره جي 10,000 صفحات ما سره امام مبسوط د امام سرخسی پروت دی اوس 12 جلد کې چاپ دی 12 جلد کې دا ټول امام سرخسی رحمه الله په کتاب الطلاق کې او ځای په ځای باندې هغه ته لیکي وایي دا املا چې زه کومه اوس هم د الله بنده د ظالم بادشاه په بند کې لاندې بندي دی ځای په ځای دا مبسوط کې امام سرخسی رحمه الله ذکر کړي کتاب الطلاق وغیره کې نو امام سرخسی رحمه الله چې جیل ته لاړه د هغې وجه څه وه ځکه هغه به مسلمانانو باندې ټیکس مقررول او اسلام کې مسلمان باندې ټیکس نشته لہذا محترمو د ملک د زوال د بادشاهت د زوال او د ګرانۍ او د معاشي مشکلاتو یو خطرناک او عظیم جرم او وجه هغه مسلمانانو باندې ټیکسونه دي تاسو نن ګورئ دا څونه حالات دلته خراب دي دلته کې به چې په موټروی باندې ته ځې او دا ټول پلازه باندې ټول ټیکس ورکې د اسلام کې شته نشته اسلام کې دا شی نشته جواز نه لري دغه شان دي په ملک کې په څومره کارخانو او څومره کاروبارونه او څومره څیزونه چې دي نو دا ټول ټیکسونه دا حرام او ناجایز دي ټول څه شی دي جي حرام شریعت کې د دې هیڅ حیثیت نشته په خبره باندې فی حکمې د دې خبرې دی چې علماء حق را پاسي او د دې خلاف اواز وشد کې دي ظالمانو او دا ظالمانو لاس ونیسي د دې خلاف خپل فتوی صادر کی خپل بیانات جاری کی چې امت د ظلم نه خلاص نن یره تیل ګران دي په عالمي منډه کې تیل ګران دي په عالمي منډه کې هغه تیل ګران دي چې کوم پتا باندې راځي او ته نه ټیکس علي چې کوم کسٹم شور دي او بغیر د ټیکس نه دي هغه ولې ارزان دي خبره باندې وی
که چېرته عالمي منډی کې تیل ګران شو په 200 روپۍ لیټر دي نو پکار دا چې بیا کم کسې بغیر د کسټم نه روډیو خرچې نه ادم په 200 وي ستا والا دم په 200 وي نو د هغه تیل ارزان دي چې په هغې ټکس نشته او چې ته پې ټکسونه لګي هغه څه شی دي ګران دي پته لګي په عالمي منډی کې تیل ګران نه دي د ټکسونو د وجې نه نن د هر څیز ریټ د اسمان سره خبرې کوي او ټول زور غریب ته راځي غریب ته هغوی خپلې مزې کوي نو علماء کرامو بیا مخصوص حالاتو کې محترمو چې داسې حالات راشي چې د ملک خزانه مکمله تشه شي مکمله او ملک پکې ناستو شي نو په څو شرایطو سره په مالدارو باندې د هغوی د وس مطابق د ټکس اجازت ورکړې دی تقریبا 9 شرایط علماء ذکر کړي 9 شرایط نو هغه مخصوص حالات دي چې خزانه کې څه نشته حکمرانان عیاش نه دي خپلې عیاشۍ نه کوي او ملک ته ضرورت دی بل هېڅ د هغې دویمه متبادل لاره نشته نو مخصوص حالاتو کې په انتهایی مالدار خلکو باندې د هغوی د وس مطابق د ملک چلول دپاره د ټکس لګولو هغه اجازه شته 9 شرایط دي بنیادي شرایط محترمو په هغې کې 2 دي بنیادي شرایط شرایط خو هغه څه ډېر دي خو بنیادي شرایط هغې کې 2 دي یو شرط دا دی چې دغه ټکس به عادلانه ټکس وي د مالدارو چې کوم مالدار یا کوم مسلمان باندې ټکس لګي دا به د هغوی د وس مطابق وي او دویم نمبر دا محترمو چې دغه به بیا په د عام مسلمانانو په مصارفو او د هغوی ضروریاتو کې به دا استعمالیږي او دا دواړه شرایطه په نن سبا ټکسونو کې نشته ټکسونه ظالمانه دي ټکسونه چې واخیستی شي د مسلمانانو په مصالحو باندې نه خرج کېږي هغوی باندې دا حکمرانان خپلې عیاشۍ کوي او خپل کباب شباب او شرابونه کبابونه او بدمستی پې کوي لہذا په دې دور کې محترمو د ټکس ورکولو او د اخیستلو هیڅ جواز نشته په دغه محکمه کې نوکري کول دا جایز نه دي ښه په خبره باندې پوه شئ دا کار کول دا مزدوري کول دا جایز نه دي دا ټکس اخیستلو والا دام ناروا کار کوي او څوک چې مقرري دام ناروا کار کوي اسلام کې د دې هیڅ حیثیت نشته نو که چېرته کې دا خلک دا وایي چې ملک ته مونږ ترقي وکړي او باشهادت دې مستحکم پاتې شي نو د ټکسونو نه به لاس انځي دا علماو لیکلي محدثین او فقهاو چې د ملک د زوال یو عظیم سبب هغه ظالمانه ټکسونه دي ځکه الله رب العزت زمونږ ملک ته ترقي نه ورکوي او چې زور راځي غریب لی راځي عیاشۍ کمې کوي که نه دا بادشاهان دا کرنلان دا جرنلان دا افسران او دا MNA MPA دا څومره عیاشانې کوي دا څومره خرچي دي خو څوک شته چې دې ته وایي چې هلکه دا کار دی ښه نه دی حاجي ایښې کوده ټول وایي شته دی څوک نشته چا څوک یې هغه زما غونته لیونی که نه ښه لیونیان دا خبره کوي جذباتیان دا خبره کوي دا هغه خوله بیا خلک بندي ښه او که چېرته امام سرخسي بندي کي او شیخ الاسلام امام ابن تیمیه بندي کي امام نووي پې ځي نو زه دې هم پې لاړ شم که نه ښه په خبره باندې پوهېږي نن خو موږ د هغه اسلافو نومونه الو خو د هغه اسلافو کردار موږ نه ادا کوو په خبره باندې پوهېږي په کار دا چې کوم مرض دی د هغه مرض علاج دی وشي د دې ظالمانو مخه دې ونیولی شي د دې لاس دې ونیولی شي دا مظلوم امت دې د دې نه خلاص شي زه خو یو غریب ورکوټې مولی یم زمونږ خبره خو دومره نه خوښېږي خو دا کوم غټ غټ مولیان دي چې دا خلکو دې مونږ ته خدایان جوړ کړي په هره مسله کې مونږ ته رامخکې کوي د دې غټو مولیانو فتوې څه شوې د هغې درسونه څه شو د هغې د حکمرانانو مخې ته ودرېدل څه شو د ظالم لاس نیول څه شو څوک به کوي هغه خلک دا کار نه کوي د حالاتو د وجې نه الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي الله دې موږ د ظالمانو نه محفوظ وساتي نو لہذا که ستا عزت نفس بچ کېږي ښه ستا عزت نفس بچ کېږي او د بېعزتۍ خطره دې پکې نه د ټکس نه بچ کولو دپاره هره جایز طریقه استعمالولی شي په خبره باندې پوهېږي که نه پوهېږي چې ستا بېعزتي پکې نه وي د ټکس نه د بچېدو دپاره هره جایز طریقه ته استعمالولی شي ځان استعمال کا جایز هیله استعمال کا د ټکس نه ځان وساته دا فتوا ما درکړه د دې ټکسونو په اسلام کې څه حیثیت نشته دی